د لوی خدای په نامه د خبرونو سرچینه د هیواد د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د معدني موادو د پروسس او صادراتو د پالیسي د موسسې تصویبول، عدلیې وزارت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق کوونکو هیاتانو د طرزالعمل خپرېدل او د اسرائیلي رژیم لخوا په غزه کې د بریدونو دعوا. در یو مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 2024 کال د وژې 13مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشري ترسره شوه د معدني موادو د پروسس د صادراتو د پالیسي مسوده تصویب شوه. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې د دې پالیسي هدف دا دی چې د ملي او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د معدني موادو د پروسس زمینه برابر کړي، د کورني او بهرنیو پانګوالو پانګونې ته لاره هواره کړي، د اړوندو ادارو ترمنځ لازم همغږي رامنځته کړي او همداراز په هیواد کې د کار فرصتونه پیدا کړي. په دې ناسته کې همداراز د هیواد په مهمو بندرونو کې د لابراتوارونو د کمپلکس طرح هم تصویب شوه چې له مخې نه وزارتونو او ادارو ته تاسیسات جوړیږي او هر لابراتوار به په 40 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تنفیذ د هیئتونو طرزالعمل د القادر امیر المؤمنین حفظه الله له توشیح وروسته پر رسمي جریده کې خپور کړ. عدلیې وزارت وایي چې دغه طرزالعمل یوه مقدمه او 14 مادې لري. په دې طرزالعمل کې راغلي چې یاد هیئتونه دي په ټولو ښاري حوزو او ولسوالیو کې د علماو په مرسته خلکو ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اهمیت ورسوي. د کندهار د رسنۍ دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 291,000 ډالرو په لګښت د اوبو لګولو یو کانال ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خبرپاڼې له مخې دغه کانال د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مالي لګښت جوړ شوی او 630,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. او وروستۍ خبر دا چې تېره ورځ د اسرائیلي رژیم د بریدونو له امله په غزه څانګه کې لږ تر لږه 1 فلسطینیان شهیدان شوي دي. الجزیرې راپور ورکړی چې له دې ډلې یوازې 86 تنه په غزه ښار کې شهیدان شوي چې هغه ځای چې په صهیونیستي رژیم یې د بشپړ اشغال په موخه پراخ هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. صهیونیستي رژیم په دغو بریدونو کې استوګنیز کورونه، هغه ښوونځي چې پناه ځایونه بدل شوي، د بې ځایه شویو فلسطینیانو خیمې او یو موټر چې له غزې ښار څخه د وتلو په تکل کې و په نشه کړی دی. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.